مسلي صاحب ستاسو نظر څه دی؟ د ولسي جرګې غړي وایي چې دغه مذاکرات به د پایدارې سولې باندې ونه انجام کړي. د لوی بخښونکي خدای په نامه ګورئ سوله لکه څنګه چې پخوا موږ ویلي دي او افغانان په دې باندې پوهېږي د افغانانو په لاس کې نه ده. سوله د امریکا په لویه کې د امریکا په لاس کې ده چې دوی څنګه کولی شي افغانستان ته سوله راوړي. جګړه هم زموږ نه ده، جګړه هم د دوی وه، دوی راوړې ده افغانستان ته. په افغانستان کې د طالبانو رژیم موجود و، یو نظام موجود و، دوی راغلل په افغانستان باندې یرغل وکړه، طالبان یې تبعید کړل. دا چې جګړه هم دوی راوړه، سوله هم زموږ نه ده او جګړه هم. اوس فکر نه کوي چې د سولې په مذاکراتو کې هم دوی له نفسه یا له دمه لوېدلي دي امریکا او اوس هم دوی ډېر مجبوره دي. ګورئ امریکا که چیرې په رښتیا هم وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، دوی د سولې او د جګړې اساسي مرکز چې کوم دی هماغه ګاونډی هېواد په هغې فشار راوړی شي تر څو چې افغانستان ته هغه خلک هغه ډلې راونه لیږي کومې چې په افغانستان کې د نظام پر ضد باندې جنګیږي. دوی حملې کوي، دوی ځانمرګي بریدونه کوي او دوی په جبهي جنګونو کې بوخت دي. تر اوسه زما په اند امریکا نه دي غوښتي چې په افغانستان کې سوله راشي. دوی د سولې خبرې پیل کړې د طالبانو سره، سمه ده، اما هغه کومه طرحه یې چې د اولې ورځې پیل کړې وه او خاکه چې خلیلزاد جوړه کړې وه، همغه خاکه د افغانستان د خلکو او د افغانستان په ګټه نه وه. یعنی د مذاکراتو بڼه اشتباه ده چې پیل کړې ده؟ مذاکرات سمه ده، د سولې د په کومه بڼه باندې پیل کړي؟ د سولې د رسېدو دپاره هر قدم چې موږ یا هر څوک چې ږدي ښه خبره ده. همغه طرحه یې چې جوړه کړې وه هغه طرحه د افغانستان د سولې دپاره نه وه، بلکې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو څه و، د افغانانو دپاره او د افغانستان دپاره دسیسه وه. په دې ډول دسیسه په څه معنی مثلا؟ دسیسه په دې ډول چې هر کله د طالبانو او د امریکا ترمنځ سوله کیږي، د دوی ترمنځ اوربند کیږي، امریکایان د افغانستان څخه وځي، طالبان او حکومت افغانان سره پاتې کیږي یو تر بله، بیا هم لاس او ګریوان دي، څوک وژل کیږي او جګړه د چا ترمنځ ده، بیا به جګړه د افغانانو ترمنځ وي. امریکا خپل سرخوږی غواړي، امریکا یوازې غوښتل چې خپل ځان وباسي. هغه طرحه د دې دپاره وه چې یوازې امریکا غوښتل ځان وباسي، لکه څنګه چې په 90مو کلونو کې یا هم په هغه وخت کې چې روسان د افغانستان څخه ووتل، شورویان د افغانستان څخه ځانونه وباسل، افغانان په خپل منځ کې بیا هم سره پرېښودل تر څو چې افغانان یو بل ووژني. هماغسې وشول، مجاهدین د روس پلوه حکومت سره بیا هم لاس و ګریوان شول د ډاکټر صاحب نجیب حکومت سره، تر اخره یې سره ووهل. اخر هم کودتا په داخل کې کودتاوې وشوې. هغه و چې د افغانستان د نظام او د خلکو ملي بنسټونه ټول د خاورو سره ایرې شول. هغه څه وشول چې امریکا غوښتل، هغه څه وشول چې پاکستان، ایران او سعودیانو او عربانو غوښتل. د افغانستان ملي بنسټونه یې د خاورو سره خاورې کړل. دلته هم همدغه موضوع مطرح ده. اوس که چیرې داسې یو څه وي، ولې په خپل منځیو خبرو باندې ډېر ټینګار نه کېږي؟ ګورئ، د افغانستان حکومت د لومړیو ورځو همدا نارې وهي چې طالبانو راشي، که تاسو په دوحه او په نورو هیوادونو کې خپل دفتر خلاصوئ، نو ولې په افغانستان کې نه خلاصوئ؟ افغانستان کې په کوم ولایت کې چې تاسو وغواړئ موږ درته دفترونه خلاصوو، امنیت هم نیسو، راځئ دلته چې موږ تاسو خبرې سره وکړو، راځئ موږ تاسو مرکه شو، موږ تاسو افغانان یو، مرکه لرو، جرګه لرو. طالبان ته وړاندې کړل افغان حکومت؟ بلې، د افغانستان حکومت په وار طالبان ته وړاندیزونه وکړل چې راځئ موږ تاسو مخامخ خبرې وکړو. طالبان دي چې د افغانستان د حکومت سره نه کیني. دوی وایي چې زموږ جګړه سمه ده د امریکایانو سره، موږ هم منو چې جګړه د امریکا ده. اما مسله دا ده چې دریم اړخ دلته څوک دی؟ حکومت. وروستۍ پرېکړه باید حکومت وکړي. وروستۍ پرېکړه بیا هم د حکومت سره ده. بنان امریکایانو سره هغه دی تر یو حده مخته تللی او امریکا د افغانستان څخه وځي. یوه خبره دا ده، امریکا وایي چې طالبان صادقه نه دي، لاس پړاو تر اوسه مذاکرات ترسره شول، خو هیڅ تغییر په دغه مذاکراتو کې رانغی.
تاسو فکر کوئ ګورئ امریکا د اولې ورځې ما وویل چې که چیرې غوښتل چې په افغانستان کې سوله راشي او د سولې دغه خبرې تر یو حده مثبتې پای ته ورسیږي او پایله ورکړي نتیجه ورکړي دوی کولی شول چې هغه چاته ووایي چې همدغه ډلې اوبوي او ډوډۍ ورکوي یعنی همدغه طالبان په هغې فشار راوستی شو دغه ډلې چې د دوی د ملاتړ څخه په دغه کتله باندې مبادله شوې یا دغه شناخت اوس ترلاسه کړ. داسې یو ډول سیاست روان دی. پاکستان ته امریکا پیسې ورکوي، کومکونه ورسره کوي، همغه پاکستان بیا راځي په هغه ډلو یې لګوي چې افغانستان پر ضد جنګي. په اوږد مهال کې فکر نه کوي چې بیرته به هم دوی لمن ونیسي همدغه ډلې؟ همدا وایم که نه چې امریکا ګورئ د حکومت سره هم مرستې کوي، د پاکستان سره هم کوي. هلته بیا ویني چې طالبان د کوم ځای سرچینه اخلي. اوس څه فکر کوي ښاغلی اصولي امریکا یې کولی نشي او که نه غواړي هسې لازمي فشار چې باید پر پاکستان یا د طالبانو په نورو ملاتړو هېوادونو راولي نه راولي؟ امریکا د هغې ورځې چې په افغانستان کې جګړه شروع کړې ده او یا هم طالبان یې تبعید کړل، دلته په افغانستان کې جګړه اصلا ورکه شوه. د افغانستان هر ولایت ته او هر ولسوالۍ ته چې د زړه غوښتل تللی شو هلته امن و. ولې یو ناڅاپه بیرته طالبان را پیدا شوه؟ چا را پیدا کړل؟ دا سوال دی. د اسمانه خو بیرته راټول نه شول دوی. یعنی یو ډول امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې اصلا سوله راشي. که سوله یې غوښتی دوی همدغه پړاو خبرې هم چې دوی پیل کړې وي د خلیلزاد په مشرۍ باندې هغه پایلې به یې مثبتې وایي. فکر نه کوي چې همدغه امریکا ده چې اوس ډېر امتیازونه ورته قایل دی طالبانو ته یا ډېر امتیازونه ورکوي؟ د امریکایانو لومړی سهوه دا وه چې مخکې له دې چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، دوی او ټرمپ په خپله په وار وویل چې موږ د افغانستان نور وځو، موږ د افغانستان نور وځو. طالبان دا ولیده چې امریکایان وځي، لاسې بر شو. نو لاسې بر شو او هغه څه غوښتل چې دوی غوښتل. اوس که چیرې هغې ټینګار وکړ امریکا همدغسې امتیازاتو ورکول ته نور هم دوام ورکړي، خپلمنځیو خبرو کې فضا نور حکومت نه تنګوي؟ زه وایم چې طالبان حکومت ترمنځ طالبان د دې ته نه خوشحالیږي چې په افغانستان کې د سولې خبرې کومې چې روانې په دې کې امتیاز اخلي، بلکې په دې د فکر وکړي چې امریکا نه غواړي چې طالبان د حکومت سره جوړ شي. خبر ته بیا دغه مذاکرات هسې د وخت ضایع کېدل یا د خلکو په سترګو کې د خاورې شیندلو په معنا؟ تر یو حده د کاسې لاندې نیم کاسه شته ده. بیا هم د که د امریکا لخوا کاسې لاندې نیم کاسه نه وای نو دوی به په لومړیو کې د اوربند مسله مطرح کړې وای او یو شرط به یې د سولې دپاره اوربند ایښی وای. کله چې د افغانستان په هر کلي کې جګړه وي، د افغانستان په هره ولسوالۍ کې جګړه وي او هلته په نوم د سولې خبرې روانې وي، دا په څه معنا؟ قرباني افغانان ورکوي، شپه او ورځ افغانان وژل کیږي، هر کور ته جنازې د افغانانو راوړل کیږي، چې اوربند موجود نه وي، تش په نوم د سولې خبرې څه معنا لري؟ یعنی که طالبان غواړي یا حکومت غواړي چې سوله راشي او یا هم امریکایان غواړي چې سوله راشي، لومړی د اوربند وکړي تر څو چې اوربند نه وي شوی. یعنی فکر نه کوي چې همدغه د تاوتریخوالي کمول به هم یوه هیله دایمي اوربند ته هیڅ وخت نه اوسي؟ زه بیا هم هیلهمند دې ته نه یم. د تاوتریخوالي کمول اصلا دا یوه بله دسیسه ده. په څه معنا تاوتریخوالي کمول؟ یعنی لاس توغندي مې ویشتل او یا لاس ځانمرګي مې درلیږل هغه پنځه کوم، دا په دې معنا جګړه ده. بیا هم کله چې جګړه موجوده وي دا څه معنا ده؟ بیا هم همغه دسیسه ده، د کاسې لاندې نیم کاسه شته دی. راځئ حقایقو ته ځیر شو. امریکا نه غواړي دلته سوله راشي. که امریکا غواړي چې سوله راشي نو مهرباني وکړه لومړی شرط د اوربند کېږده دلته. ډېره مننه. اوربند بیا هم ګرځو ښاغلی اصولي. آقای بارز ګورئ یوازینۍ لار د افغانانو ترمنځ خبرې دي. موږ مرکه لرو، موږ جرګه لرو، موږ د تاریخ په اوږدو کې خپل ملي مسایل د جرګو او د مرکو د لارې حل کړي. دا جرګې او مرکې هغه دي چې طالبان راشي او حکومت راشي، دواړه سره کینی، درېیمګړي هغه افغانان وي چې نه اخوایي او نه دې خوایي، د دوی ترمنځ جوړجاړی راتلی شي. ولې طالبان نه غواړي را دي شي د افغانانو د خپل افغان حکومت سره د کینی؟ یعنی کله چې طالبان نه غواړي کولی شو دغه جرګو او مرکو له لارې طالبان له حکومت سره خبرته حاضر کړو؟ لاره یې همدغه ده. یعنی په آخر کې په نهایت کې به هم راځي دوی راځي به راځي، مرکې ته به کینی، دوی به جرګې ته کینی.
امریکا خو به پښې سپکې کړي دغه ځایه، یا به لاړ شي یا به لاړ نه شي. خو مسله دا ده آخر څه کوئ؟ آخر یا به د افغانستان نظام ړنګېږي لکه څنګه چې پخوا وشو، در په دره کېږو به، بیا به طالبان راځي او بیا به هم طالبان نه پاتې کېږي، د هغې په مقابل کې به بله ډله را پیدا کېږي لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل د یوې ډلې په مقابل کې بله ډله راځي. اوس د وضعیت په کتو سره په لنډ مهال کې کیدای شي ووایو چې د سولې شاهدان به اوس په افغانستان کې که چیرې امریکا وغواړي چې په افغانستان کې صادقانه سوله راشي، په هغه صورت کې چې په پاکستان فشار راوړي، ایران مداخله بس کی، د روسیې لاس ور وتړي، په افغانستان کې سوله راتلی شي. که چیرې امریکا ونه غواړي نو دا خبرې او دې ته ورته نورې خبرې اصلا بهانې دي، دوی د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي، دا د افغانانو په ګټه نه دي، د وخت ضایع کول دي او افغانان د خپل بیا سره پرېږدي چې دوی څه کولی شي. ډېره مننه، سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو تر لاندې دمې وروسته خپرونه بیا هم دوام لري.